اوس دا لږ ورځې مخکې یو خبر مې کتو چې یو ټکسي ډرایور په چارسده کې چا وجلی دی د هغې نه مخکې په چارسده کې وي 3 کسان وجلی شوي او د هغې نه مخکې دغه شیرګړ که کوم ځای سره چې دی وي 4 کسان په ګاډي کې وجلی شوي او انسان حیران شي چې دا څه قیسه روانه ده د انسان د وینه او د مسلمان د وینه دومره سپکه شوې ده ځکه زمونږ دشمن ډېر خوشحاله دی ولې زمونږ دشمن خوشحاله دی موږ یو بل وجنو موږ یو بل ختمو که بعض پکې راپاسي د جهاد په نوم نو هغه وی د ټولو نه اول جهاد د مسلمانانو ملکونو خلاف پکار دی نو هغه به د مسلمانانو ملکونو خلاف او د مسلمانانو د بچیانو خلاف لګي او هغې ته به جهاد وي او کفر او کافران هغه به دې پارامي لکه څنګه چې د خوارجو یو نښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده ویقتلون اهل الاسلام ویدعون اهل الاوثان بوتان والا او مشرکان به د دوی نه پارامي خو مسلمانان به ترې پارام نه وي مسلمانان به وجني ته کافر ته مرتد هغه وایي ته کافر او ته مرتد یو بل وجنه یو بل ختموي ځکه دا خبره واورئ چې ګورئ په اسلام کې په ناحقه قتل دا یو لویه ګناه ده هغه ګناه ده چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده ومن یقتل مؤمنا متعمدا چا چې یو مسلمان قصدن عمدنې مړ کو په ناحقه فجزاؤه جهنم خالدا فيها همیشه د پاره به جهنم کې وغضب الله عليه او الله به دې ته به غوسه کوي څه وړه خبره نه ده ګوره حدیث کې دا راځي وایي دغه مقتول دا کوم چې وجلی شوی دی د ده نه به دا وینه روانې او دغه به یې د سر نه نیولی د قاتل چا چې وجلی دی او د الله خوا ته به بوځي د قیامت په ورځ بیا به الله ته وایي یا ربي سل هذا لما قتلني یا الله تپوس وکړه د ده نه چې د زه ولې وجلی یم په انچه ځي باندې او په پوټ ځي باندې راولګي یو بل مړه کي او دې ته غیرت وایي او دې ته پښتو وایي زه هم که غیرت او پښتو دی نو زه دله په دې غیرت او په دې پښتو باندې د خپل بوټان پاکومه چې ته په انچه ځمکه باندې یو مسلمان وجني ته به پوټ ځمکه باندې مسلمانان وجني هغه ته واوړېده زه واوړېده څه چلو شو په معمولي خبرو باندې یو بل وجل په معمولي خبرو باندې اوږدې اوږدې دشمنیانې کول دا د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده